الله او د الله د رسول ته صلی الله علیه وسلم. صلی الله تعالی خو چا پسې ټوپک نه راغلی، توره نه راغلی. جنگ د الله تعالی څه شی دی؟ جنگ د الله تعالی دا دی چې عذاب ته زما تیار شه. دغسې مسله د احتکار هم ده. کله چې د امت یو څیز ته ضرورت شي او دا ته قیمته کې، خوراکي اشیاو کې خو احتکار ده، مگر خوراکي اشیاو نه غیر که داسې یو څیز وي چې د امت مسلمه ورته ضرورت وي او ته د ضرورت نه ناوړه استفاده کې، دا هم جرم عظیم دی. ګوره لوی جرم دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرامو ته ځای په ځای باندې د دې بدی بیان کړي چې دا عمل نه کوي. احتکار نظام وساتئ. ګورې دا خبره یاد لرئ، زما په خبره ځان پوه کوي. بعضې ورونه په خبره ځان نه پوه کوي، بیا څه یو شی وي څوک بل شی وي څوک بل شی وي. هلک اول په خبره ځان پوه کا، د هغه نه بعد بیا ووایه. ما یوه خبره کړې وه، که چا په قرآن کې شمیر د رکعتونو د فرایضو راوښودل، زه مجرم. ما یوه خبره کړې وه، که ستاسو په یاد کې، او اوس مې دا خبره ده، بیا مې دا خبره ده، بیا مې دا خبره ده. نو یادانه پکې خبره لیکلې وه، دا پړپړی په کمنټ کې لیکلی وه چې دا خو نشته دی او صحیح ده، په حدیثو کې خو شته. نو مې ساده زما خبره څه وه، ستا خبره څه وه؟ یو شی دی، خو ځان پوه کا. زمونږ دا بعضې نوجوانان هسې احساساتي شي، چېرې یو خبره خو باید چې ولیکم، یو خبره باید چې ولیکم. ما ویلي بیا یې وویل، که چا راته تعداد د رکعتونو د فرائضو په قرآن کې وښوده، زه مجرم. که چا نه اورېدلي بیا یې واورئ، بیا یې واورئ. خو ها لږ جواب په سوچ کوئ. الله دې موږ تاسو ټول ته هدایت را نصیب کړي. اوس د احتکار باره کې خبره کوم، په دې ځان پوه کړئ. احتکار په خوراکي اشیاو کې دی. یو انسان خوراکي اشیاو ته د امت ضرورت دی او دی د امت د ضرورت نه ناوړه استفاده کوي، ناوړه استفاده کوي، او دی د قیمت دپاره د خوراکي اشیاء ساری. دا ظلم دی. حدیث مبارک کې ورته فسق ویلی شوی دی، حتی حدیث مبارک کې دغه انسان ته ملعون ویلی شوی دی. یا په بله معنا باندې به اوس راواخلو چې ستاسو ذهن ته خلاص شي. د امت ضرورت دی نن سبا وخت کې جنگونه شروع شو ځای په ځای. نو چې جنگ هلته شروع شي، سیبه اشیاء دلته قیمت شي. اوس که تا ته قیمت راغلی خو مشکل نشته، اوس تا خو په همغه قیمت اخیستی دی، نو تی ولې قیمته کوې مسلمان او تاجر ورو؟ مثال تا یو شی په 10 روپۍ اخیستی، خو که جنگ دی او که نه دی، خو تا خو په 10 اخیستی که ولې مسلمان باندې 1500 او 100 ته رسوي؟ ولې؟ دا ناروا دي.